هیرو ارمان سراج د ملګری دی او تاسو ټول پیژنئ څوک چې سوشل میډیا سره تعلق لري نو دغه د خپلې دغه تعارف ورو چې دا څومره عمر دی څه کوي. ارمان سراج په خیر راغلی ډیو ریډیو خپرونې ته. مننه د ټول ناول خو ستاسو ډېره زیاته مننه کوم او د وایس اف امریکا کوم پاڼه چې دا د هغه هم ډېره زیاته مننه کوم چې په خپل پیج کې موږ له د ویلو موقع راکړه. ډېره زیاته مننه. زما نوم ارمان سراج دی. په شپږم ټولګي کې سبق وایم او د سوات خوازخیل اسالي سره تعلق ساتم او د والد صاحب نوم مې سراج الدین سراج دی. بالکل اوریدونکو ته به سراج الدین سراج صاحب خو د پښتو ادب یو ستره نامه ده، غټ شخصیت دی. شپږ کتابونه چاپ دي او نن سبا نوی کتاب د ټپو کتاب راغلی چې پوره یو پروجیکټ ورته کوی نو هغه به ځکه چې 1 لاک ټپې پکې هغوی راغونډې کړي دي او د هغې لومړنۍ برخه هم نو د ارمان سراج د سراج الدین سراج صاحب زوی دی نو ډېر خوشحال یو. ارمان نو دا تا ته خپل ماحول نه د اثر دغه چې دا ټپې چې وي پروګرامونه کې او دا شعرونه چې وي نو دا دغه د ماحول اثر دی او د ماحول هم ډېر زیات اثر دی. زموږ په کل کې بس شاعرانه ماحول دی، هغې په ما اثر دی نو زه ځکه د خپل مورنۍ ژبې سره زما مینه پیدا شوه. نو مورنۍ ژبې سره که ستا غوندې د نوي کول ماشومان ځوانان دغه مینه ولري نو دا ژبه به ټول عمر ژوندۍ او دغه شان خوږه او ګړندۍ به وي. ته دا د شعرونو دغې خو سراج الدین سراج صاحب خو اوس کتاب راغلی نو ته چې ټپې وې نو دا د هغې انتخاب چې نو د خپل د والد صاحب ټولې ټپې د کتاب نه انتخاب کې او بس د ټولې ټپې چې دي نو کتاب در سره دی نیمې ټپې ما د دې نه زده کړلي نو بس په جانان باندې دي، په لالي باندې دي، داسې ډېر څه موضوعات دي پای دي نو بس دا ټپو کتاب دی. دا زما والد صاحب چاپ کړلی، ډېره خرچه پرې راغله نو زما والد صاحب ځان کړول دی بس وایي پښتانه کتابونه نه لیکه نه نو بس دا کتاب دا کتاب دی واخلي دا کتاب دی واخلي په 200 روپۍ دی او ماشاءالله 200 روپۍ نن سبا دونه نه دي، د دې کتاب قیمتي نه دي. زما والد صاحب پوره 2 کاله دا ټپې راغونډولې زموږ د مورنۍ ژبې دپاره چې هغه مخکې کړي نو دا اوس دا عوام بس 200 روپۍ بس د هغې مینه پکار ده نشي ورکولی. زما د والد صاحب شعر دی وایي ما وی 80,000 خرچه پرې راله ویر شرانه خو هغه پکې ویلي وي په 100 روپۍ خو هغه وی چې په 100 خو نه اخلم په 100 روپۍ خو پاو کباب کېږي پاو کباب نه کېږي بس اوکې او د ماشومانو هغه پې کېږي د ټافیانې پې کېږي دا ډېر غټ قیمتي کتاب دی. دا د دې لپاره د 100-200 روپۍ هېڅ هم نه دي. دا پکار دی چې دا خلک دا ټپې د کتاب والي سراج الدین سراج صاحب دا کتاب دی دې کې تقریبا هغه دا یو پوره پروجیکټ دی چې 1 لاک ټپې راغونډې کړي او په یو کتاب کې تقریبا 10,000 ټپې دي. دا د هغې سره ما پروګرام کړی نو ما ته د دې معلومات شه نو دا به اورېدونکو ته به ووایو چې د ارمان سراج د والد صاحب دا کتاب دی نو خامخا یې واخلئ او د هغې له دغه حوصله افزایي وکړئ ځکه چې دغه شاعران ادیبان د ژبې خدمتګاران دي. ښه نو ته دغه د کتاب نه چې ټپې زده کړې نو موږ به درنه واورو که نه ټپې به درنه یو څه واورو په ترنم کې. ته خو ډېر ښکلی ترنم ولې نو یو 2-3 ټپې به درته وکړم د خپل د والد صاحب د کتاب هغوی چې او تر سوچ یار او یار می مسافر وی زبر روټۍ دا خپل اوښکو سره خورا ما او دومره کلارو او لارو مسافره په دیدن موړ شوې که مخ بیا در واړو ما او په پورې غر لاټین بلیږي راته ښکارېږي مسافر راغلی دي ناو سپوږمۍ په ما دې احسان نشته زما جانان د دیواله په سوري ځي ناو دا چې سندرې او درې مې خوږې دي زه سندر بولې قاپېرې کل کړی یما. دا ټپه دي سپیشلي تاسو ته ډالۍ وایي چې د ټپو وار او وار راسره کېده
مال بیواره ټپي خوند نه راکوينا. ډېر اوس وایه ښه، که نه ډېر. مقابله وایي وایي. تاسو به څوک په وار کې ټپي ووایي. نه بس ځان کمزوری کړو که نه ځان بس دا ستاسو کمزوري ده. بس کمزوري نه ځکه چې ما نه بېګانه ډوډۍ میره ده. ستاسو نه بېګانه ډوډۍ هیره ده. ما ته ټپي یاد نه وي، خو ټپي تا سره خوند کوي. ته دونه خوږې وې، دونه په خوږه ژبه کې وې که نه، ارمان چې دا ټپي هم تا سره خوند کوي. زه چې ستا په غږ مې اورېدې دا ځکه زما ټپي به دونه خوندور وي. نه خبره به نه بدلوئ ټپي به راته خامخا کوئ. دا راته ووایه چې د کور کې د ملګرتیا د مور زیاته ده که د پلار که د وروڼو که د او خویندې او جګړې کوي که نه، دا راته وایه لکه دا خو ورته وایم چې یوه ټپه وکړي یوه ټپه خبره به نه بدلوئ. ما ته ټپې نه یادېږي، ښه زه ته زه یادوم، ته ماله جواب راکړه، زه ټپه ځان ته یادوم. نه د ټګي به نه کوې. او زما سلام په ځان منظور کړه او د مسافرو سلام کله کله وینه. نه په ترنم کې و ترنم کوم دی؟ قضا باري نه زه ستاسو هسې اواز اورم که نه. دا خبرې کوم لګې که نه بچې، دا زما اواز دی که نه. نه ترنم څنګه اواز دی؟ نو ترنم خو ما دا به تا سره لږ څه مرکې نورې وکړم نو ترنم به مې زده شي بیا. صحیح. نو بس تاسو ووایئ چې سپورټ د نشاته د څه دی؟ نو زما د والد صاحب او زما چې کوم ډایرکټر دی فرحان سراج افغان، نو د هغو زما د کامیابۍ شاته ډېر زیات لاس دی. زما د مور او زما د والد صاحب، زما د خور، زما د ورور، د ټولو را سره کوشش دی. نو ځکه زه نن د پښتونخوا سوشل میډیا سټار یم. هیرو ډېر ګران په خلکو باندې. ارمان سکول کې د سره پړهایي دې څنګه وي؟ ته چې د ټیک ټاک له دونه وخت ورکوې نو پړهایي خو دې نه متاثره کېږي؟ بس متاثره شوې وه، ډېره متاثره شوې وه. نو څه دی؟ بس بیا مې د هغه ورځې نه بس دا رزلټ مې راغی، اوس سوشل میډیا له دونه ټایم نه ورکوم. ها خپله پړهایي له زیات ټایم ورکوې ځکه چې دغه دی. مستقبل کې څه کول غواړې؟ څه دې ارادې دي؟ جرنالیست به جوړېږم او د صحافت په لاره به د خپل پښتو او د پښتنو ډېر زیات خدمت کوم. ډېره ښه خبره ده چې یو ښه تکړه صحافي درنه جوړ شي او خپلې ژبې دپاره ډېر لیکونه وکړي، ځکه ادبي کورنۍ سره تعلق هم لري. نو د نن به څو شعرونه هم اورو که نه، دا شعرونه او بل داسې خوږې خبرې کوي، نو د دې خبرو هم څه دا بس شعرونه به درته ووایم ولې نه. وایي د شکل نه د هر شي د قیمت اندازه لګي، ګفتار نه د سړي د شخصیت اندازه لګي. دا ټیک ده چې الله په سترګو چاته نه ښکارېږي، تخلیق نه یې په خپله د قدرت اندازه لګي. او چې دوست یې ورته مه وایه چې دا حاجت مې سر کا، دوستانو ته د دوست د ضرورت اندازه لګي. چې کور ته او دا نن چې د هر چا سترګو کې غني کېږي، د دې نه د پښتون د اهمیت اندازه لګي. او چې کور ته درله راشي او ستا په کور کې وجني سراجه، دې نه ستا د شرافت اندازه لګي. واه ډېر ښه، ډېر ښکلی. او په دې خبره باندې ډېره مننه چې موږ سره د پروګرام کې برخه واخیسته. خپل خواږه مننه او خیالات دې را سره شریک کړي. لوی سړی شي. بس ډېره زیاته مننه هم کوم. مننه، ستا ډېره مننه.